او د ماسپښین لمونځ ولې فرض ده؟ دا ګوره علماو لیکلي دي ښه، دا زه خو ځان نه یم. ماسپښین لمونځ ولې فرض شوی ده؟ اول خو درته ما حکمت ذکر کو چې 5 ولې فرض دي، 3 ولې نه فرض کېدل، 6 ولې نه فرض کېدل، د هغې بیان خو مو کو. بعضې خلک داسې دي ښه دې دنیا کې چې هغوی د انور عبادت کوي. د چا؟ انور، مونږ چې ورته میر یایو. دغه ټیم کې چې کله زوال وشي او انور داسې د ازاوال نه واوړي، نو دا یو اړخته شي، نه بنده باندې د زوال نه پس د ماسپښین لمونځ فرض شي. د پاره د دې چې کم خلق د نور لمونځ کوي، نور ته سجده کوي، نور پرېواته ته یا نور خاته ته، نو ته وایه چې زه خو مسلمان یم، زه به د هغې پاک ذات ته سجده کوم چې هغه نور غورځوي او نور راخیژوي. زه به هغې پاک ذات ته چې الله پاک جل شانه ده هغه ته سجده کوم چې هغه د انور راخیژوي او نور غورځوي. نو کله چې نور داسې زوال وشي، د هغې نه پس په موتا باندې د ماسپښین لمونځ فرض شي.